من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وقالوا او دوی اویل لن يدخل هرگز با داخل نشی الجنت جنت الا مگر من اغا کس کانا چوی هودن یہودی او نصارى یا عیسائی تلکا دادی امانیوہم آرزوگانے ددوئی قل اے پیغمبر علیہ السلام تو آیا ہاتو راوڑی برہانکم خپل دلیل ان کنتم کچری یی تاسو صادقین رختونی بلا نہ بلکہ من اسلم چاچی ٹٹکڑو یا چاچی اس پارو وجہہو خپل مخ للہ اللہ رب العزت وہو محسن او اغا نیکی کون کے بھی فلہو نو دا اغد پارا اجروہو اجر دا اغد عند ربی دا اغا رب سرا ولا خوف او نبوی سیرا علیہم پاغیبان دے ولا هم او نبی غی یحزنون غمجن دا سورہ بقرہ دیار لسم رکو دیزا کی مکمل شوا برانی آیتونو کی دا اللہ رب العزت طرفنا دا یہودو دا زړه کیفیات او دا اغی دا مسلمانانو دا پارا جذبات او دا اغی پٹ پپٹا دا دین اسلام لڑولو کم سازشون دی دا اغی تذکرہ وا نو چې هغه واضح شو نو مسلمانانو کې دې شو چې دا غي خلاف انتقام هغه جذبات راغلیو نو الله جل جلاله په دغه برانی آیتونو کې سلور کارا هغه ته اوس پارل
چې مؤمنانو فی الحال دا سلور کار کوئی د جهاد او د قتال حکم چې کله زه مناسب ګڼم هغه به زه راولېږم خو هغې نه مخکې به تاسو دې خلکو ته هیڅ هم نه وایئ معافي او درگذر کوئ د دې خبرو باره کې زړه کې هیڅ قسمه خیال مه راوړئ یعنی مخکې نه ګرځوئ مونځ قایموئ او زکات ورکوئ فی الحال دا سلور کار دی په دې سلورو کارو باندې چې تاسو کاربند یئ نو دا ستاسو د طرف نه د آخرت ذخیره ده چې الله رب العزت څخه به د دې ډېرې ډېرې بدلې مومئ دې نه بعد اوس دا آیت 111 نمبر دی دې ځای نه د یهودو 15 قسمه دعوې هغه اوس به نمبر وار راځي په دې دوه آیتونو کې دغه یوه دعوه پیش کړې شوې ده بیا د بل رکوع کې باقی سلور دعوې هغه به راځي د یهودو د مسلمانانو د زړونو نه د اسلام او د ایمان لرې کولو او د روانولو قسمه قسم حربي استعمال اوس هغې کې یو طریقه هغه اداره وباسله چې د دوی په مخ کې دومره مضبوطه او کلکه خبره وکړي چې جنت خود د یهودیانو جنت جوړ کړی شوی دی د یهود او د عیسایانو دپاره څوک چې یهودي دی یا به هغه جنت ته ځي یا عیسائی دی یعنی بنی اسرائیلی دی هغه صرف او صرف جنت ته تللی شي د هغه نه علاوه بل څوک تللی نه شي دې سره به څه وشي چې کوم نوي مسلمانان دین اسلام کې داخليږي د هغوی زړونو کې به شک پیدا شي او دا شک د کفر او د الحاد ړومبی پوړی ده نن هم مختلف فرقې او مختلف خلک په مختلف ذریعو سره زمونږ عقایدو کې او اعمال کې شکونه پیدا نو چې یو ځل په عقیده کې د شک رالی هغه عقیده بیا عقیده پاتې نه شو هغه به رو 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 هغه ایمان به ټولو خوري بیا به هرې خبرې کې شک کوي لکه داسې خلک تیر شوي دي چې د حدیثو یې بالکل انکار وکړي هغه حدیث ته صرف تاریخ وایي دا یو تاریخي کتاب دی د هغې نه حکم نه ثابت هغه وایي زموږ دپاره قرآن کافي دی نو په ظاهره خو دا ډېره یو ښایسته ناره ده یو ښایسته آواز دی چې قرآن کریم باندې به عمل کو خو قرآن کریم تر هغې پوره کېږي نه تر څو چې ورسره حدیث نه وي د نبی علیه السلام سنت چې ورسره نه وي قرآن کریم پوره تاسو ووایئ د مونځ طریقه پکې یو ځای کې نشته د زکات به څنګه ورکوو نئی طریقه هو نشته د حج مکمل طریقه پکې نشته دې کې صرف حکم دی دا وکئ دا مه کوئ باقی تفصیلات هغه د نبی علیه السلام احادیثو کې دي او د نبی علیه السلام سنت کې دي سنت او حدیث کې فرق دی کم چې صحابه واغستل حدیثونه او په هغې عمل یې وکړو هغې ته سنت او بیا امت پې عمل کړی دی تر ننه پورې کوي هغې ته سنت ویلی شي حدیث د نبی علیه السلام هر خبرې ته هر عمل ته او هر هغه خبرې ته چې کم ستاسو په مخ کې وشوه او تاسو پې نکیر ونه کړه منع نه کړه بلکې خاموشي اختیار کړه دې ته تقریر ویلی شي نو دا درې واړه څیزونه د نبی علیه السلام دا حدیث نو اوس چې په ذهن کې دا شک رالی چې حدیث کې خو بس صرف واقعات دي یا حدیث چې دا خو تاریخ دی د زړه نه او د ذهن نه هغه اهمیت د حدیث ختم شي
او نن سبا میډیا په ذریعه سره مختلف داسې سوالونه به درته وکړي، داسې خبرې به درته وکړي چې ته به په شک کې مبتلا شي. نو د شک نه ځان ساتل د یهودو دا هم اکه زړه طریقه ده چې تر ننه پورې چلی، چې څرنګه مسلمانان په شک کې مبتلا کی. او دا د فقه یو قاعده ده، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سره نه زایل کی، نه ختم. د یو کس د مونږ اراده ده، یو مونږ یو کو او هغه پسې اوس د بل مونږ اراده ده، او هغه وایي چې زما او دس شته او دس ما نه ده مات، خو اصل ذهن کې لږ شک راځي، د شک سره هغه او دس نه ختم. یقین یې دی چې ما ماسپخین او دس کړی وم، هغې سره اوس زه مازدیګر دا مونځ کوم، خو هسې ذهن کې یو خیال راغی هسې نه مات شوي دي، نو دې سره هغه نه ماتېږي، ولې چې دا شک دی، هغه یقیني خبره. نو بهرحال یهودیانو به مسلمانانو ته وي چې جنت خو د یهود دی یا د عیسایانو، او دی به وي شاته هم مونږ ووي چې مونږ جهنم ته هرگز هرگز الله رب العزت نه لیږي. یو ځای کې به دی د دې خبره الله تعالی نقل کوي، دی وایي چې مونږ خو د الله اولاد یو، د الله تعالی محبوب بندگان یو، د پیغمبرانو اولاد یو، مونږ به الله تعالی څنګه جهنم ته ولي؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. ها که چېرته جهنم ته ولي هم نو یو څو ورځې دي، هغې کې یو کول دا دی هغه څلوېښت ورځې چې مونږ کوم شرک کړی هغه به جهنم کې تیرو، یا یو کس چې نو دنیا کې څومره عمر تیر کړی دی بني اسرائیلی، هغه عمر به هغه جهنم کې تیری، یا ورځې جهنم کې به تیری. بهرحال دا یو څو اقوالو چې د دې اقوالو په بنیاد باندې به دې خبره کوله چې مونږ به آخر کار جنت ته ځو. الله تعالی د دې رد وکړه، تلک امانیو، دا دې د زړه آرزوګانې، زړه کې بس خواهش دی، تمنا یې ده، ارمان یې دی چې بس داسې به کېږي، دا د دې په خوښه خو نه کېږي، دا خو د الله رب العزت خوښه. قل هاتوا برهانکم، بیا تاسو څه دلیل راړئ، که واقعي تاسو رښتیا وایئ څه دلیل راړئ، تاسو ته کم پیغمبر ویلی دی یا تاسو په کم کتاب کې دا خبره راغلی ده، ان کنتم صادقین، که چېرې خپل دعوه کې رښتینی یې. ها بلا ټکې چې راشي د دې معنی دا چې شاطنه خبره غلطه وه او دا را روانه چې کومه خبره دا صحیح ده. یعنی د یهودو دا کول، د عیسایانو دا کول غلط دی. اصل خبره دا چې کومه اوس ده هغه څه ده، من اسلم، چا چې اسلام قبول کړ، چا چې مخ خپل الله رب العزت ته وسپارو، چا چې خپل سر الله جل جلاله ته ټیټ کړ، وهو محسن، او بیا نیک عمل وکړ، فله اجره عند رب، داغه دپاره اجرونه. مفسرین وی من اسلم وجهه لله، د دې مطلب دا ده چې اخلاص سره عمل وکړه، اخلاص سره ایمان راوړه. وهو محسن، نه مراد دا ده چې د نبی علیہ السلام په سنت باندې هغه عمل وکړه. دا دواړه خبرې به یي، علی به هغه عمل قبلی. که صرف اخلاصي او طریقه د نبی علیہ السلام نه، هغه رد مردود، دا الله په دربار کې قبول نه ده. لکه یو کس چې نو رهبانیت اختیار کړ، غرونو ته لاړ، دنیا یې پرېښوده، الله الله کوي، دا خو د نبی علیہ السلام طریقه نه ده. او یو کس چې نو هغه سنت عمل کوي په ظاهره، خو اسلم وجهه پکې نشته، زړه کې د دې دپاره نیک عمل کوم چې خلک راته ښه وکړي، اخلاص پاتې نشي. نو قرآن کریم وایي فویل للمصلین، داسې منځګزارو دپاره هلاکت او بربادي ده
الذين هم يراؤون. دا هغه خلق دي چې خپل منځونو نه غافل دي او خلقو ته خودنه کوي او ډیر سستی او کاهلی سره هغوی منځونه کوي. نو ګوره منځګزار خو دي، منځ کوي، سنت عمل دی، سنت طریقې سره کوي. لکه د نبی علیه السلام په دور کې منافقانو نو هغوی خو به منځ کو، خو په زړه کې اخلاص نه، ایمان نه. نو دا دوړ څیزونه چې مکمل وي، اخلاص او دویم نمبر باندې د نبی علیه السلام طریقه، نو بیا هغه عمل د الله په نس قبول دی. اجره عند ربه، او اجرونه دي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. یو نیکی راړه لس پیدا لکه پنځه منځونه کوه د 50 منځونو ثواب درته لیکل شي. او چې د الله په لاره کې خرج کې د یوې په بدل کې 200 او والله یضاعف لمن یشاء. الله تعالی چې چاله غواړي اخلاص ته ګوري نو یضاعف لمن یشاء، ډبلې سیوا کوي، دو چنده کوي. ولا خوف علیهم، نخوب په سیری ولا هم يحزنون، یعنی نه به د ماضی او نه د مستقبل هیڅ قسمه خوف یرا غم هیڅ نه به دا وایي چې ما نه شاته کوم عملونه شوي دي د هغې باره کې به رانه اوس تپوس کېږي، هسې نه د هغې د وجې هلاک شم، نه جنت ته داخل شم، خوف یرا غم هر څه ختم. نه هلته مرګ شته، نه هلته بوډاوالی شته، نه د هلته نه یستل شته، نه هلته کې د چا ځمکه باندې قبضه شته، نه د هغه ځای هغه آرام او سکون ختمېدل شته، نه د هلته نه جدایي شته. نو نه هلته کې څه خوف شته او نه به هلته کې څه قسمه غم. نو د دې آیتونو نه زمونږ د پاره هم دغه سبق دی چې مونږ عمل باندې راشو، عمل په اخلاص سره کوونکی جوړ شو. لږ عمل دی خو خالص ته الله، دعا ده، جنازه ده، درس دی، بیان دی، خیرات دی، څه قسمه عمل دی، پټ دی او که ښکاره دی، هغې کې صرف او صرف یو زمونږه مقصود وي چې زمانه زما الله راضي شي. او دا طریقه د خلکو د ښودنې دپاره نه وي، بلکې خالص د الله د رضا دپاره. او دویم په هغې کې سنت طریقه مونږ فالو، سنت طریقې باندې وچلي. پیغمبر علیه السلام، صحابه کرامو، تابعینو، تبع تابعینو چې کومې طریقې باندې کړی دی دا عمل، نو هغې طریقې سره مونږه دغه عمل وکړو. الله تعالی دې مال او تاسو له ټولو مؤمنانو له په قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. وقالو او دوی اوویل لن يدخلا کله به داخل نشي الجنتا جنت تا الا من کانا سوا د هغه چانا کان هودن چې وی یهودي او نصارا یا عیسائی تلکا دا خودی امانیوهم آرزوگانی ددوئی قل وایا هاتو راوڑی برهانکم خپل دلیل ان کنتم کچری تاسو صادقین رختنی بلا نبل کے من اسلم چاچ اس پار وجہہو مخ
خپل لله الله تعالی تا وهو محسن او هغه نیکی کون کوي فله نو هغه د پاره اجره اجر دا غده عند ربه د هغه رب سرا ولا خوف او نبوي سيرا عليهم ما غي ولا هم او نبوي غي يحزنون غمجن وما توفيقي